ښه راځو بسم الله الرحمن الرحیم پر یو ساده لوګو باندې کار کوو بیا هم یو لوګو جوړوو دلته هر څه تاسو په دغه پروګرامونو کې تاسو هر څه په خپله خوښ په مختلفو طریقو جوړولی شئ نو رابس دلته یو لوګو امان الله راوړې ده به څه شي وکړو کار وکړو دا کوم لوګو غواړي چې جوړه کړو غواړي چې سره کوم لوګو جوړ کړو همداسې لوګو د دې د لوګو جوړولو لپاره تاسو ډېر اسانه او ساده کار کولی شئ صرف دغه کوم څه چې دلته موږ لرو یوازې یوه طریقه نه لري په مختلفو طریقو باندې تاسو کولی شئ څه به وکړئ جوړه کړئ نو راپسې په دې کې تر ټولو مین هغه مهم شی چې دی هغه به دغه د غنمو وږي ورته وایاست که څه شي ورته وایاست همدغه به څه په وکړو جوړ به کړو او دغه لاندې لیست به جوړ کړو بیا به که وخت فارغ و نور هم کار باندې که نور بیا سبا د خیر په دوم ویډیو کې بیا کار باندې وکړو نو د وږو د جوړولو لپاره تاسو باید څنګه کار وکړئ هر یو جلا جلا رنګونه لري او په جلا شکل سره جوړ شوي دي نو دې دپاره تاسو باید اول د دغه وږي دغه بیس اساس څه وکړئ جوړه کړئ نو دې جوړولو لپاره زه راځم یو دانه وږي به زه جوړ کړم بیا هر یو تاسو په مختلف بڼو سره جوړوئ نو زه راځم یو دانه جوړوم کنټرول کیو همدغه بیا شیپ ته تبدیلوم او مارکې ټول راخلم دغه یوازې د ډیلیټ وم یو پلا به دې ټول هم انتخاب کړم د یو ټول څه وکړم کنورټ ټو کرب یې کړم دا ځل به انتخاب کړم دا ځل به څه وکړم ډیلیټ یې اوس به راسم همداسې دغه د وږي شکل به یو دانه ځینې جوړ کړو ښه او دغه بل سر به وعلیکم السلام تقریبا همدا شکل سره اوس راځو په دې کې رنګونه ورکوو رنګونه به دوه رنګه ورته انتخاب کوو هغه چې تاسو هر رنګونه ورکوئ رابس دلته ګریډینټ به ورباندې اپلای کوم راځم یو رنګ ورته اپلای کوم دلته داسې تیز همدغه رنګونه کړي که تاسو غواړئ همدغه رنګونه ورکړئ نو همدا رنګونه به ورته انتخاب که نور رنګونه ورکوئ بیا به نور رنګونه ورته انتخاب کړو راځم دغه تیز خړ رنګ انتخابوم او په دې بل سر کې سره کوم رنګ سپین رنګ اوکې به ورکول شو په دې سر کې سره کوم رنګ دغه تیز خړ رنګ دی که نسواري رنګ دی او په دې بل سر کې سره کوم رنګ سپین رنګ ښه سپین رنګ به راسو سپین رنګ به راخلاص کړو سپین رنګ نه دی داسې لږ خام ژړ غوندې رنګ به ورته انتخاب کړو او رابسو بیا دلته په ګریډینټ ایډیټر کې به د دې تر مابین دغه پیدر به څه په وکړو یو څه به یې کم کړو دلته به بل نډ اضافه کړو هغه به راوځ کړو دې سر ته او دلته به سپین نډ اضافه کړو هغه به دې سره د دې پیدر کم اسان طریقه صرف پیدر مو څه په وکړئ کم وکړئ اوس به راسو همدغه مو په دې شکل سره جوړ کړو اوکې به کړو د همدې شیپ څخه به کنټرول سی یو کاپي به واخلو او کنټرول وي بیرته به یې پیسټ کړو چې کله مو پیسټ کړه راځو بیا کرب ټول راخلو دغه لوړه کاپي چې موږ انتخاب کړې ده په دې کې به یو څه تغیرات راولو تغیرات په دې شکل سره راول دغه لاین چې مو انتخاب کړی دی همدغه لاین به همداسې تقریبا سیده به کړو سره کم به کړو سیده به کړو یو څه به داسې کوږوالی پکښې راولو داسې تغیرات پکښې راولو بیا به راسو ګریډینټ ټول ته په ګریډینټ ټول کې به په دې کې تغیرات راولو ګریډینټ به انورس کړو سره کم به کړو انورس سرچپه به کړو د ګریډینټ د انورس کولو لپاره به راسو 180 درجې ګریډینټ به څه په وکړو انورس به کړو فیدر به یو څه ورته کم کړو دغه دوهم انورس چې مو وکړي د دې فیدر به یو څه کم کړو په دې شکل سره دغه یو ورژې مو څه په وکړي دغه یو دانه مو جوړ کړي کنټرول جي دی به ګروپ کو کنټرول جي دی به ګروپ کو بیا راځم کنټرول سی د دې څخه یو کافي اخلم او کنټرول وی بیرته څه به کوم پیسټوم دغه کاپي به ریفلیکټ کو وابېړو سایز به یو څه کوچنی کو که چېرې تاسو غواړئ تغیرات نور پکښې راول د مثال په ډول دغه سایزونه ګورئ د هر یوه فرق کوي که داسې جلا جلا جوړوئ هم کومه ستونزه نشته او که یو دانه جوړوئ هم کومه ستونزه نشته نو زه به راسم یو څه تغیرات پکښې راولم نور به په همدې شکل سره ساده به جوړ کړو نو رابسم په دې ګریډینټ کې به یو څه دی را شاته کړو او دغه دوهم دانه شیپ به یو څه په دې شکل سره به راولو یو څه داسې بولډنس پکښې راولو
یو څه به دا سرویس څه وکړو راپورته به کړو او څه به بېرته په دې شکل سره کم کړو او دغه دوهم آبجکټ به په دې شکل سره راول ورس کنټرول جی دی به څه به وکړم ګروپ به کړم کنټرول سی کنټرول وی او کاپي بل ځینې اخلم راوړم پر دې ځای باندې ږدم یو وارې به ریفلیکټ کړو بیا به څه په وکړو سایز به تر هغه لږ شنې کړو 3 سایزه مو جوړ کړه څو سایزه 3 سایزه مو جوړ کړه اوس څه دلته د دې دپاره همداسې یو دایرې غوندې پر مثال داسې یو لښته یا پر مثال یو کړیو جوړو پر هغه باندې بیا د بلګونه څه به وکړو ځای پر ځای کوو نو د هغه دپاره به راس داسې کار به وکړو چې اول دپاره د دې دپاره چې موږ دغه لښتې ښه درته منظم معلوم شي یو ریکټینګل به جوړ یو دغه الیپس به جوړ کړو پر دغه الیپس باندې به بیا یو شاوخوا یو ریکټینګل څه به وکړو راوبې ګرځوو دغه یو څه چې ورته وایي سټو فرنټ لاین داسې یو لاین به ورباندې راوګرځوو نو راځم پر همدې ځای باندې یو کلیک کوم تر همدې ځای پورې بیا راځم د بغل کې به یو کلیک وکړو او بیا به راسو دا بل سر بیا څه په وکړو کلوز به کړو دا چې موږ کله کلوز کړي اوس راځم کنټرول کیو دې خو کرته مې اړول دي بیا به دا ټول انتخاب کړو دی بیا څه په وکړو کرته به واړوو کرته چې مې واړول را به څه به داسې کوږوالي په دې کې راول داسې نری شکل به څه په وکړو جوړ به کړو بیا راځو دلته شیپ ټول راخلو دلته یو بل نډونه اضافه کود باندې دغه نور دوه نډونه انتخابوم چې مې انتخاب کړل یو څه به داسې راوڅ کړو را لاندې به کړو او الاینمنټ ته به راسو الاینمنټ کومه دی الاین همدغه دی الاینمنټ ته دې دواړه به انتخاب کړو الاین ته به راسو عمودي ډول به دې څه سلیکټ آل نټس دی دا الاین ته راځو الاین کومه دی دا لیسټیک نټس دی دغه دی الاین ته راځو دې سره کوم منظم وو هوریزنټل په پوکي ډول به دې څه وکړو منظم به دې چې په پوکي ډول منظم کړل اوس راځو دې خو ممکن تړول دي کاس پیډیټ لرو کنټرول زید کاس پیډیټ به کو سره کوم به کو دلته به دې کاس پیډیټ کو چې سم سي دا غلاینونه به څه هم دې شکل سره راپورته کو او دا بل لاین به هم څه پوکو راپورته به کو کنټرول زید سره کوم یو واره به دې انتخاب کو کرته خو ماړول دي یو څه به دې دی ول بل وسره یو د تغییریږي دی باید هغه سره تغییر نسی دی به کسف کو دواړه اوس کې تغییر کو اوس خو به نه تغییریږي دغه دوه نډونه به راواخلو یو څه به راشاته کو همدې ځای باندې به کښېږدو دایرې مابینځ همدغه دی پر همدې مابینځ باندې به کښېږدو اوس داسې یو دغه به ورکړو یو نټ به ورکړو دی به بیا په عمودي ډول څه په وکړو په پکې ډول به الاین کړو منظم به کړو او دوی دواړه به انتخاب کړو کنورټ ټو لاین دغه یو لاین به انتخاب کړو کنورټ ټو لاین هغه به لاین ته واړو او دا نور په همدې شکل سره راځم همدغه به یو څه داسې عادي ورته ایډیټ کړو او یو څه به را لاندې کړو په دې شکل سره او دا بل نټ به هم تقریبا اندازه شکل مو جوړ کړي اوس راسته ته به همداسې خړ د لرګي غوندې رنګ به ورکړو دا باید یو څه سره نږدې کړم اخر پر صورت کنټرول سی کنټرول وی او کاپي به ځینې واخلو کاپي په مدې ډول څه په وکړو ریفلیکټ وکړو او پر همدې ځای باندې به کښېږدو یو څه جګوالی باید زیات یې کړو جګوالی ورته دواړه به ګروپ کړو او جګوالی به څه په وکړو یو څه ورته زیات کړو په همدې شکل سره چې راسه جګوال چې مو زیات کړو اوس الیپس ته مو ضرورت نه لرو الیپس به څه په وکړو ډیلیټ به کړو اوس راځو همدغه بلګونه ورباندې ځای پر ځای کوو راځم دغه بلګ به یو څه کوچنی کړم روټیټ ټول ته راځم یو څه به روټیشن ورته کم پر همدې ځای باندې به کښېږدو کنټرول سی کنټرول وی یو دنه بل پر همدې ځای باندې کښېږدم یو څه به سایز کوچنی کړم یو څه به داسې روټیشن ورکړم نو دلته تاسو کولی شئ په مختلف بڼو سره څه په وکړئ هغه ورباندې کښېږدئ روټیشن او سایزونه او ډولونه بیا تاسو په خپله پټ څه په وکړئ ورته منظموئ یو بل به هم راواخلو دلته به یې کښېږدو پسې به همدغه کوچنی سایز راواخلو یو څه به نور هم کوچنی کړو یو څه به داسې روټیشن ورکړو یو څه به دې جګوالی زیات کړو تر څو څه تغییر پکښې راسي کنټرول سی کنټرول وي او بله کافي ځینې اخلو پر همدې ځای باندې دی په عمودي ډول ریفلیکټ کړو سره وابېړوو تر څو تغییر یو څه پکښې راسي
او کنټرول سی کنټرول وی یوه کاپي به ځینې واخلو پر همدې سر باندې به یې کښېږدو هغه په عمودي ډول ریفلیکټ کړو او هم به په افقي ډول ریفلیکټ کړو په دې شکل سره دې ټوله به انتخاب کړو دغه نډز کنټرول سی کافي به کړو یو واره به دې ګروپ کړو ګروپ مې کړ کنټرول سی کاپي به کړو او کنټرول وی پیسټ به کړو په عمودي ډول به یې سره واړو او را به وړو پر دې بل نټ باندې به کښېږدو په همدې شکل سره دغه رقم د دې لاندې نټو دپاره کار کوو کنټرول سی کاپي به کړم کنټرول وی پیسټ به کړم او په عمودي ډول به یې سره واړو په افقي ډول به هم بیا واړو را به وړو پر همدې ځای باندې به یې کښېږدو چې کښېموښول اوس به راسو صرف په دې یو څه انګروپ به کوو الاینمنټ به په منظم ډول سره وکړو په عمودي ډول مو چې واړولو په افقي ډول مو واړول نو را به سو دا غټ دانه به یې پر همدې ځای باندې کښېږدو کنټرول زیډ دې مو انګروپ آل کړی دی ساده انګروپ به یې کوو راځم دغه غټ دانه کوچنۍ دانه پر همدې ځای د هغه څخه راوروسته پسې دوهم دانه دې ته بیا په دې شکل سره روټیشن ورکړو پر همدې ځای باندې بیا کښېږدو او پسې دا بل دانه بیا پر همدې ځای باندې او دا بل دانه به بیا هم پر همدې ځای باندې دې په موږ ډول ریفلیکټ کړو او پسې همدغه دانه پاتې سو دا غټ یو دانه به ځینې ایسته کړو اوس دغه ګروپ اپلای ډیلیټ کړو بیرته را به سو دغه مکمل به انتخاب کنټرول جی دی به ګروپ کړو کنټرول سی کاپي به ځینې واخلو کنټرول وی پیسټ به کړو په موږ ډول به واړو او را به وړو پر دې بل نټ باندې به په دې بل ایج باندې به څه پوه کښېږدو چې په دې شکل سره منظم څه پوه سي ترتیب سي اوس د هغه څخه راوروسته پسې دغه همداسې د کرف ابجکټ جوړول دي چې جوړول دي د همدې کرف ابجکټ جوړول څنګه کولی شو همداسې یو کرف ابجکټ جوړ کړو ډېر اسان او ډېر ساده دی لاینونه تاسو ترسیموئ د لاینونو په واسطه ترسیمولی سئ یا فار مثال د کرف ټول په واسطه ترسیمولی سئ په مختلفو طریقو د دې څخه تاسو استفاده کولی سئ او هغه څه به کولی سئ جوړولی سئ نو دې کرف ترسیمولو لپاره به راسو موږ تاسو به داسې کار وکړو چې دلته موږ تاسو دغه هر سین او هر دغه څه به کوو جلا جلا جوړوو او جلا جلا ورباندې کار کوو د مثال په ډول دغه اول مخ چې دی دا جلا ترسیمو دغه شا ساحې چې دا جلا ترسیمو دغه رقم پسې بل کوم ځایونه دي دغه هر ځای جلا ترسیم په دې طریقه هم ترسیمولی سي په بل طریقه هم ترسیمولی سي تاسو دغه ټول کاپي یو لاین دغه ترسیم کوي بیا ایکسټروډ یې کوي څه رقم یې کوي ډاون یې ایکسټروډ کوي په څو طریقو تاسو ترسیمولی سي نو د دې ترسیمولو لپاره به راسو داسې کار به وکړو دلې به لومړی یو رکټینګل راواخلو چې به راواخلو یو اوږد رکټینګل به راواخلو په همدې شکل سره رنګونه بیا وروسته ورکړو کنټرول کیو دی به کرت تبدیل کړو او شیپ ټول به راواخلو اوس به راسو دغه ټول اضلاع بیا چې تبدیل کړو کرت تبدیل کړو دې چې مو کرت تبدیل کړلې همدغه دوه نډونه به انتخاب کړو دغه کوم دوه نډونه یو څه به را لاندې کړو همداسې کوډ شکل به ورته انتخاب کړو همداسې یو کوډ شکل به څه به وکړو ور به کړو اوس دلته دغه کس که چیرې موږ وګورو دی تر همدې ځای پورې همداسې کوږ دی د کوږوالي څخه وروسته بېرته داسې راګرځېدل دي نو دلته به دی هم په همدې شکل سره څه وکړو جوړ به کړو چې دی همداسې کوږ وي او دلته بېرته سره کم کېږي را وګرځېږي نو د دې دپاره به راسو یو څه به په دې کې تغیرات راولو دغه کرونیس به په دې شکل سره ورکړو دغه ایجونه به شا داسې کم کړو تر څو په دې شکل سره کرب راسي چې داسې لږ حقیقي غوندې دغه کربوالی معلوم سي دا بل نټ بیا هم څه په وکړو څه داسې شاته کړو داسې پېچلی غوندې شکل څه په وسي ځینې جوړ سي اوس به راسو پسې همدغه شاته ترسیمو یو بل شیف یو بل رکټینګل راخلو رکټینګل چې مو راواخیستی یو څه بیا یې داسې شاته غټ کړو کنټرول کیوب چې دی به تبدیل کوم کرب ته هم تبدیل کړئ بیا به راسو شیپ ټول به راواخلو شیپ ټول چې مو راواخیستی دغه کرب یو څه داسې ټچ باید کښېږدو یو منظم ټچ به ورسره کښېږدو چې ځینې لوړ او ښکته نه وي کرب ته شیپ ټول مو راواخیستی اوس به دغه نټ بیا څه وکړو یو وارې به دې ملک بیا کرب نه دی اړول دی به ټول انتخاب کرب ته تبدیل کړو او بیا به دا نټ راواخلو یو څه بیا همداسې لوړ به کړو څه رقم به کړو لوړ دا بل نټ که تاسو لوړوئ که نه لوړوئ کومه ستونزه نه لري په تاسو په اړه لري چې لوړوئ که نه لوړوئ که لوړ کړي خو بیا ورسره ښه ورسره معلومېږي که نه لوړوئ هم ستاسو خوښه ده اوس به راسو همدغه لوړ نټ به انتخاب کړو یو څه به یې لوړ کړو دغه سره باید ټچ راسي او یو څه به یې دغه بیا را شاته کړو چې همداسې تاو کړی غوندې شکل څه په اوس جوړ سي
لکه دا بل چې مې جوړ کړی داسې اوس تاو سوي غوندې شکل معلومیږي. د هغه څخه راوروسته پسې کنټرول سی همدا هم کافي کوم، کنټرول وی پیسټوم او څه به کوم اپلای به نه کافي کوم، اپلای انداز شکل سره کنټرول زید به کومې واري. اوس به راسته ته به رنګونه ورکوم. رنګونه ډېر ساده بلیک اینډ وایټ رنګونه سره کوم رنګونه دي بلیک اینډ وایټ. ګریډنټ دي په یو سر کې تور رنګ او مابینځ کې سپین رنګ. داسې تور رنګ نه دی بیخي داسې خام تور رنګ او بیا مابینځ کې داسې خړ رقم رنګ او په پای کې بیا څه رقم رنګ تور رنګ. نو د همدې رنګ ورکولو لپاره به همدا غټ شیپ انتخاب کو F11 ګریډنټ فیل خلاصو څو کې فریم پکښې لګو 3 مابینځ کې خام خړ رنګ په یو سر کې تور رنګ په بل سر کې مابینځ کې سپین رنګ داسې خام سپین رنګ به انتخاب کو او په دې بل مابینځ کې هم سره کم رنګ همداسې خام سپین رنګ او په دې بل سر کې سره کم رنګ تور رنګ. دغه تور رنګونه باید یو څه کم کړو، دغه سپین نډونه به یو څه دې خوا ته څه په وکړو راوبیڅ کړو او دغه تور رنګ به یو څه خام کړو ډېر تیز دی. شین وزمه رنګ وي ولاکه دلته ماته خو په دې سکرین کې تور معلومیږي. خیر شین وزمه رنګ ورکړي خو هغه رنګونو د انسرټ کول طریقه باید څه وکړو زده به وکړو او دغه بل خړ رنګ باید یو څه کم کړو. دلته به بل کې فریم ولګو دا به څه دې خوا ته راوڅکو او دلته بیا بل کې فریم ولګو دا به هم څه وکړو څه دې خوا ته راوڅکو همدې شکل مو څه وکړي جوړ مو کړي او دغه سر رنګ یې باید هم تور کړو او دغه بل ابجکټ کنټرول پیج ډاون دی به سره کم کړو لاندې به کړو چې لاندې مو کوي. اوس بیا راځو دلته F11 وهو په دې کې بیا په همدې شکل سره لکه څنګه چې دغه ساده په یوه سر کې تور رنګ او په دې بل سر کې سره کم رنګ لري په دې کې سپین رنګ. یو څه په دې کې تغیرات راوړو ښه دغه شیپ سم نه دی جوړ یو څه بیا نور هم څه په وکړو یو څه بیا داسې راغټ کړو د سکیپ ټول په واسطه بیا یو څه لږ دغه سر بیا پورته کړو رابسو شیپ ټول به راواخلو دغه سر بیا داسې را لاندې راوپیچو او دا بل سر بیا داسې لوړ وپیچو داسې جوړ دی سره کم جوړ دی همداسې پیچلی جوړ دی. اوس راسو رابسو F11 په دې سر کې تور رنګ او په دې سر کې سره کم رنګ لري په دې بل سر کې خالص سپین رنګ دی داسې خام رنګ دی په همدې شکل به څه په وکړو جوړ به کړو. بس یې راځو بیا یو بل رکټینګل راخلو د دې نټ څخه یې ترسیمو تر همدې ځای پورې دی تر کومه ځای پورې دی اوږد دی که هغه نسبتا یو څه اوږد دی د دغه څخه باید ډېر ووځي نو رابسو تر همدې ځای پورې به څه په وکړو راکش به کړو. کنټرول کیوب دی به کرب ته تبدیل کړو بیا به راسو شیپ ټول به راواخلو همدغه نټ به کرب ته مو تبدیل کړی دی کرب ته تبدیل دی نه یې تبدیل نو کرب ته به بیا واړو نو رابسو همدغه نټ به انتخاب کړو دې نټ به منظم کړو یو څه به په همدې شکل سره راشاته کړو او دغه لاندې نټ دلته منظمول نه غواړي او دغه نټ کنټرول زید یو وار بیا رالاندې کړو دا بیا څه رقم منظم کړو په همدې شکل منظم کړو لکه څنګه چې دغه نور شي په دې شکل به څه وکړو داسې څه به کرب کړو بیا به مو ټول راواخلو سلیکټ به راواخلو همدغه شی به انتخاب کړو یو څه به سکیپ کړو لوړې خواته په همدې شکل سره او کنټرول پیج ډاون دی به څه رقم کړو د ټول څخه بیا لاندې کړو. په دې شیپ کې راځو بیا F11 وهو F11 چې مو کله ووهي همدې سر کې به دې ته څه رقم رنګ ورکړو تور رنګ او په دې بل سر کې به څه رقم رنګ ورکړو غلط مو کړه بیا په دې کې به تور رنګ ورکړو په دې بل سر کې به څه رقم رنګ ورکړو همداسې یو سپین رنګ ورته انتخاب کړو فکر کوم هغه لږ نور هم پورته دی یو څه به داسې لږ نور هم څه وکړو پورته بیا که داسې ډېر کوږوالی لري داسې کوږوالی لري هغه کوږوالی تاسو د کر په واسطه کولی شئ ورته څه وکړئ انتخاب یې کړئ. اوس زما دغه شیپونه چې مې جوړ کړه پر دې ځای باندې دغه ټول انتخابوم هر څه تر پای پورې په همدې ترتیب سره څه وکړو همدغه سلسله مراته وو همدا رقم څه وکړو ځو کنټرول سی یو کاپي ځینې اخلم
یو وار به کنټرول جی ګروپ کو بیا به کنټرول سی ګروپ کاپی نه راغله کنټرول وی څه وکړو پیسټ وکړو چې پیسټ وکړل را به په عمودي په افقي ډول به څه وکړو ریفلیکټ وکړو او کنټرول پیج ډاون یا کنټرول اند د ټول څخه به لاندې کوم او راسته ایرو کې په واسطه به څه وکړو راوځ کوو تر بل سره پورې به پر همدې ځای باندې به ټاچ څه وکړو کښې او بیا به ټول انتخاب کوم کنټرول جی سره کوم وکړو ګروپ وکړو اوس نو راځو دی به بیا څو پورته کړو اوس نو دغه تورو جوړولو لپاره راځو کار کوو تورې په کوم شکل سره باید جوړې کوو ډېر اسانه او ساده دي ډېر اسانه ساده به دي دا فکر کوم کلیپ آرټونه دي کلیپ آرټ په واسطه هم تاسو کولی شئ کلیپ آرټونه په واسطه هم جوړولی په خپل هم تاسو کولی شئ جوړه کړئ را به اوس د لیبه کار باندې وکړو او د لیبې څه په وکړو جوړې به کړو نو د دې د جوړولو لپاره به راسو د څو شیفو څخه به کار واخلو یا به پر هغه باندې مسلسل ډول سره کار وکړو راځم یو شیف راخلم الیپس څه شي یو ساده الیپس به راواخلو پر دې مابینځ باندې به یې کښېږدو او هغه ته به همداسې تیز رنګ ورکړو رنګونه به خیر وروسته بیا ورکړو بیا راځم یو په دغه به راواخلو ریکټینګل څه شي به راواخلو ریکټینګل همداسې یو څه به یې وږد کړو همدغه شیپ او ریکټینګل به دواړه په عمودي ډول څه وکړو په افقي ډول به الاین کړو الاین وکړل همدغه ریکټینګل به یو څه ورپورته کړم کنټرول کیوب کرب ته به یې واړوم شیپ ټول به راواخلم همدغه دوه نړه به انتخاب کړم دې دواړه به څه وکړو په افقي ډول به میرر کړو میرر به کړو یو څه به سره رانږدې کړو چې لوړ سره نږدې سي او بل لاندې سره کم راسي یو څه ډبل غوندې راسي یو څه به دا نور هم څه وکړم ډبل کم په همدې شکل سره یو څه به د ډبل والی زیات کړم کنټرول زیډ دی به انتخاب کو میرر مو انتخاب کړی دی یو څه به دی غټ کو او یو څه بیا دی څه وکړو ورسره غټ وي ډېر نه غټ وي لږ اندازه به غټ ښه د دې څخه راوروسته پسې څه کوم دغه لاستې ورته جوړوو د لاستې جوړولو لپاره به یو وارې راسو همدغه ابجکټ چې مو انتخاب کړی دی مو کرو ته تبدیل کړئ نو دغه نډونه بیا کر تبدیل کړو کر ته چې مو کله تبدیل کړل را به سو همدغه نټ به انتخاب کړو ډېر بیا راکښته کړو او داسې لنډ داسې کوږوالي به ورکړو ته متوجه یاست داسې لنډ به یو څه کوږوالي ورکړو دغه بل هم په همدې شکل سره دی به هم کرت ته تبدیل کړو دا بل زلو به یې وار انتخاب کړو هغه به کرت ته تبدیل کړو بیا به دا نټ انتخاب کړو دی به هم په همدې شکل سره څه وکړو ایډیټ وکړو داسې لنډ به راکاټ ښه پسې بل څه کار کوو نو بل به یو ریکټینګل بیا راواخلو داسې یو اوږد ریکټینګل به راواخلو پر همدې ځای باندې به یې کښېږدو دې دواړه به انتخاب کړو ای به سی به کښېکاږو په پوکي ډول به دې الاین کړو مابینځ باندې په سنټر باندې راځم دغه دوهم ریکټینګل به یو څه ورته کمبره کم کم به یې کم ښه به یې راکم کم کنټرول کیوب کرب ته به یې واړوم بیا به شیپ ټول راواخلو ټول اضلاع به انتخاب کړو بیا چې ته واړو کرب ته تبدیل کړو کرب ته به چې کله تبدیل کړل همدغه کوم نډونه چې موږ لرو همدغه به یو څه داسې راپورته کړو یو څه به یې داسې راپورته کړو په همدې شکل سره او دا بل سر کې چې کوم نډونه لرو هغه هم څه په وکړو یو څه به داسې راپورته کړو همداسې یو شکل به ورته انتخاب کړو کله چې همداسې شکل ورته انتخاب کړئ بیا راځو پر دې مابینځ باندې خیر هغه به اوس نه کوو اوس به راسو پر دې مابینځ باندې به کلیک ونیسو یو څه به داسې راپورته کړو او یو څه به داسې کاش کو داسې شکل به ورکړو بیا راځم یو بل ریکټینګل راخلم پر همدې ځای باندې څه به کوم تر څه به یو څه به سایز څه به وکړو کوچنی به کړو بیا هغه رقم که چې تاسو کوږوالی ورکوئ ورته نه څه کوږوالی لري په هماغه شکل هم تاسو کولی شئ چې ورته انتخاب کړئ کوږوالی ورته انتخاب کړئ نو راځو پر همدې سر باندې بیا ورته کښېږدو کنټرول سی یو کاپي ځینې اخلو کنټرول وي بېرته یې پیسټوو راوړو پر دې بل سر باندې هم څه به کوو کښېږدو یې تر دې ځایه کومه ستونزه شته ښه د دې ځای څخه راوروسته نو پسې راځو دغه ابجکټونه چې ما جوړ کړله همدغه به ټول انتخاب کړم چې انتخاب کریټ باونډري چې به ځینې جوړه کړم یو باونډري به ځینې جوړه کړم او دغه ابجکټونه د ضرورت نشته هغه به څه به وکړم ټوله ډیلیټ کړم هغه به ټول څه به وکړم ډیلیټ به یې کړم
دې باندې به اوس څه اپلای کړو یو ګریډنټ به باندې اپلای کړو نو د ګریډنټ اپلای کولو لپاره F12 راځو په دې سر کې به داسې خام داسې خړ رقم داسې تیز زرغون رقم رنګونه داسې رنګونه دي فکر کوم همداسې خام رنګ ورته انتخاب په دې یو سر کې او په دې بل سر کې به څه رقم لږ تیز او ګریډنټ به څو درجې روټیټ کوم 90 درجې 90 درجې کې 180 درجې 180 درجې نه 180 هم نه راځي چې دې برعکس لوړه خوا لاندې راسي 270 درجې به کو څو درجې به کو 270 درجې به سمځي ګور دا خوا له خام رنګ لري او لوړه خوا هم داسې شکل سره رنګ لري اوس راځو پر همدې ځای باندې همداسې یو شیپ ترسیمومه هغه د څه رقم رنګ ورکوم سپین رنګ آوټلاین به څه په وکړو ځینې صفر به کو ځینې نن به کو یو څه به غټ کو پر دې کونج باندې کنټرول سی کاپی ځنه کنټرول پیسټ به کو په دې مابینځ باندې به بل کاپی ځنه واخلو هغه ته به څه رقم رنګ ورکو داسې تور رنګ به ورکو دا خو داسې شډو غوندې معلومیږي نو دغه دایره به کنټرول کیوب کرب ته به تبدیل کوم دغه یو ځای چې داسې یو ځلا کړي دغه یو کرب انتخاب هغه به ډیلیټ کو او دغه نور ابجکټونه به ټول انتخاب کو دی به هم کرب ته واړو کس به ډیلیټ به کو کرب ته به واړو او دغه لاین به انتخاب کړو څه به داسې دې شکل سره به راواړو څه به داسې وڅرخو پر همدې ځای باندې به یې کښېږدو او رابسو ترانسپرنسي یو بل کار ولې نه کوو ښه دې ته داسې به ترانسپرنسي بورډ جوړو کنټرول زیډ دې به کنټرول زیډ کړو رابس دې ته به ګریډنټ فیل ورکړو سره کم فیل به ورکړو ګریډنټ فیل سره کم فیل تور او سپین په ګریډنټ کې سره کم رنګ ورکړو رابس F11 په ګریډنټ کې تک تور او تک سپین رنګ به ورته انتخاب سره کم رنګ تک تور او تک سپین دا رنګ چې ورته انتخاب کړي راځو ترانسپرنسي ته په ترانسپرنسي کې دلته موډ اړو چې شته سکرین ته سره کوم موډ ته سکرین موډ ته سکرین موډ چې واړوئ دغه تور رنګ یې کش کړي یو څه دې خوا ته اضافه کړو په همدې شکل سره اوس به څه داسې روټیشن ورکړو ښه بیا کوم هغه تور څه هم ورباندې ترسیمول پسې راځو پر دې لاستې باندې هم همدغه شکل سره سپین سپین شیپونه ساده څه وکړو ترسیموو یې پسې راځو دغه اوږده دا توره به ترسیم کړو دغه شیپونه مو ورکول هم تاسو کولی شئ ورباندې څه وکړئ اپلای کړئ اوس نو راځو دغه اوږده توره یې څه وکړو ورته ترسیموو یې تقریبا همدومره اندازه لري دغه دواړه شیپونه به انتخاب کړو او سی به کښې کړ چې په مو ډول الاین سي رابسو کنټرول کیوب دا شی به کرته واړو امان الله خوب لرلی دا به ډبل کلیک وکړو یو څه به دغه یو بل نړ به اضافه کړو او دغه دواړه نړونه به انتخاب کړو او څه به څه وکړو لوړ به کړو په دې شکل سره به او دغه درې سر نړونه به انتخاب کړو دی باید ډسټریبیوټ کړو سره کم یې کړو ډسټریبیوټ به داسې کې به څه نږدې کړو ډسټریبیوټ بیا دغه په واسطه کولی شي چې داسې منظم واخلي همداسې شکل مو څه په وکړي جوړه کړي دغه ډېره وتلې ساحه تېره ساحه لري که داسې پرېږدم داسې نرموالی لري څه رقم لري داسې نرموالی لري نو دغه دوه نډونه به انتخاب کړو ښه به یې لوړ کړو چې ښه مو لوړ کړله بیا به راسو دې به بیا چې تبدیل کړو کاس پیډیټ ته بیا واړو او رابسو یو څه به یې سره نږدې کړو څه مو سره نږدې کړله شیپ ټول مو راخیستی دی نو همدې دواړه به دی به یو څه نور رامخته کړو کنټرول زیډ دې ټوله به انتخاب کړو کر ته به واړو دا څه به څه داسې څه وکړو راپورته به کړو ډېره نه داسې لږ اندازه او دا بله ساحه هم څه رقم داسې لږ اندازه به راپورته تقریبا اوس هغه رقم شکل څه په اوس ځینې جوړ شو بل څه شی غواړي رنګ به د ګریډنټ ټول په واسطه ورکړو کوم ټول په واسطه ګریډنټ په یا به یو خالص داسې خام خړ رنګ به ورکړو سره کوم رنګ به ورکړو داسې خام خړ رنګ به ورکړو همداسې یو رنګ فکر کوم لري
یا به دې څخه لږ تیز فکر کوم همداسې رنګ لري همداسې رنګ به ورکو او آوټلاین به سره کم کړو نن به کو آوټلاین به ځنې زده کړو د هغه څخه وروسته پسې راځو یو بل شیپ پر همدې ریکټینګل باندې څه به کوو پر همدې باندې ترسیموو پر همدې ځای پورې به ترسیم کړو رابسو دی به بیا چې ته واړو کرو ته به واړو چې ته به واړو کرو ته کنټرول کیوب وعلیکم السلام کرو ته مې واړوئ دغه یو نټ به یو څه دې خوا ته رانږدې کړم دلته به ډبه کلیک وکړم بل نټ به راواخیست کومه څه به داسې سر خوا ته راکش کړم او دلته به بل نټ هم راواخلم یو څه به لوړ کړم او دا بل نټ به یو څه دې خوا ته راوڅکوم راځو د همدې دوم شیپ رنګ به سپین ورکو او دغه آوټلاین به سره کم کو نن به کو یو وار به سپین رنګ ورکو بر به آوټلاین سره کم کو نن په همدې شکل سره او اوس به همدغه سوارډ یا توره به ټول انتخاب کنټرول جی ګروپ یې کو سره کم سوله یو ګروپ مو کړل دغه څخه وروسته پسې نو دغه سپر جوړول هم په همدې شکل سره موږ شیپونه څه به کوو سټپ بای سټپ یې ږدو اوس ګور څو شیپونه په دې کې ښودل سوي دي یو ګریډنټ دې ته کول راډیو ګریډنټ کښني کښني شیپونه دي او پر دې سپاټ باندې داسې شیپ ښودل سوي دي پر مثال په دې دوه درې شیپه استعمال سوي دي سر پر سر ښودل سوي دي او ونده ور تاسو دې سټرکچر جوړ کړئ بیا دا نور ساختمان تاسو کولی په اسانۍ سره جوړ کړئ دا عمومي غټ سټرکچر یې شاوخوا جوړ کړئ نو اوس به راسو دوی به پر همدې ترتیب باندې څه به وکړو دلته به یې کښېږدو نو را به وړو دغه سوارډ څخه به یوه کافي یو وار به یو څه روټیټ کړو یو څه به روټیټ کړو 45 درجې روټیشن به ورکړو څو درجې 45 درجې معلومه روټیشن به ورکړو 45 درجې یو څه غټونه که دغونه صحیح ده لږ به داسې غټ کنټرول سی یو کاپي ځینې اخلو کنټرول پیسټوي او په پوکي ډول یې څه به کوو ریفلیکټ کوو یو څه به په دې شکل سره راوڅکوو او یو څه به دواړو انتخاب کړو سره کم به کوو رالاندې کوو که دلته موږ یوه غلطي دا کړې ده ښه دغه وږي باید ډېر سره راټول وي سره کم باید داسې سره راټول وي او بردوالی باید ډېر کم وي او موږ بردوالی ډېر زیات کړی دی یو څه به زه اوس په دې شکل سره رالاندې کړم څه به دا زه اوس رالاندې کړم دا باید ښه سره راټول جوړ کړو ښه دا یوه غلطي موږ کړې وه یو څه به دیم څه به وکړو پسې رالاندې به او همدغه شی به پر دې خو نه باید د ټولو څخه رامخته کړو که باید شاته پرېښودل شي اوس بیا رامخته کوو موږ تاسو کنټرول پیج ډاون نه کنټرول پیج اپ یا کنټرول هوم رامخته به کړو په دې شکل سره ښه پسې راځو د دغه شیپ چې موږ جوړوو څه نه څه وخت کېدای شي زیات ونیسي نو د هغه پر ځای به زه بل شیپ ساده کښېږدم نو رابسو دلته بیسیک شیپس ده په بیسیک شیپس کې به کم شیپ وکاروو په دې کې فکر کوم دا شیپ نشته کم شیپ پر مثال هم دا شیپ وکاروو اوس همدا شیپ به څه په وکړو وبې کاروو دغسې ګریډنټ رنګ به ورکړو سره کم رنګ ګریډنټ لاندې تیز نسواري رنګ او په لوړ خام نسواري رنګ نو راځو نسواري رنګونه دلته دي یوه طرف کې به داسې رنګ او په بل طرف کې به داسې تیز نسواري رنګ به ورته انتخاب ښه څو درجې روټیشن ورکړو څو درجې 90 درجې دغه رنګ نور نه تیزونه کړي که دغه صحیح دي اوکې به کړو اوس به راسو وخت لنډ دی نو دلته به ایکسټروډ ورباندې کار کوم دغه پر ځای باندې شیپ ورباندې کار کوم څه داسې لنډ ایکسټروډ به ورکړم ایکسټروډ مو ډېر ورکړئ داسې لږ اندازه ایکسټروډ به ورکړم ایکسټروډ چې مو کله ورکړئ بیا به راسو رنګونه یوز بیول به هم ورکړو بیول همدغه اندازه صحیح ده بیا به راسو رنګو ته کم رنګونه به ورکړو بیول ته به همداسې یو رنګ انتخاب کړو اوکې به کړو لایټونه به هم بیا ورباندې ولګو یو لایټ به ولګو پر همدې مابینځ باندې پر کوم ځای باندې پر دې مابینځ باندې او دوهم لایټ پر دې لوړ کونج باندې لګو که چیرې لګو دا د مابینځ لایټ بیسته کړو دا پر دې بل کونج باندې ولګو
کې ور دې لاندې کونج باندې لګوئ ور دې لاندې کونج باندې به ولګو او د همدې شیپ رنګ به څه رقم کو وابېړو کوم رنګ کې دی سم راځي دغه سم دی خیر بیا به داسې کار وکړو کنټرول سی یو کاپي به ځینې واخلو کنټرول وی پیسټ به کړو هغه کوم ګریډنټ چې مور کړی وو ایکسټروډ چې مور کړی وو هغه به ټول څه په وکړو ځینې کلیر به کړو رابوس بیول بم څه په وکړم ځینې ایسته به کړم بیول مرشیر لرو بیول بم څه په وکړم ځینې ایسته به کړم د همدې شیپ څخه به یو کافي واخلو او څه به یې کوچنی کړو په همدې شکل سره اوس به راسو دې ته به همداسې یو ساده ګریډنټ څه په وکړو انتخاب وکړو هر ګریډنټ تاسو غواړئ هغه ورته څه په وکړئ ورې کړئ ګریډنټ مو ورکړئ اوس دې څخه بیا آوټلاین به هم څه په وکړو نن به کړو یو څه به سایز هم نور څه په وکړو او څه به یې غټ کړو په دې شکل سره ښه اوس به همدغه ټوله به انتخاب کړو کنټرول جی ګروپ یې کړو کنټرول پیج ډاون ډېر به نه لاندې کړو کنټرول هوم کنټرول پیج ډاون د دې یوازې به دغه غټ دغه څخه به لاندې کړو څه به د دغه څه به لا ورته وایاست دا کرب څخه به یې وایاست څه به وکړو لاندې به کړو په همدې شکل سره بیا نو کومه لیکنه تاسو ورباندې لیکنه ورباندې کړو کنټرول جی د لیکنې لپاره همداسې تاسو لرئ همدغه مابین تاسو لرئ پی به ووهو دی به څه وکړو صرف مابین ته ډبل کلیک یو څه به جوړ کړو یو صفحه به جوړ کړو 11 به ووهو او هغه ته به یو ساده رډیل ګریډنټ به ورته انتخاب دغه سپین رنګونه به یو څه زیات کړو په همدې شکل سره دی دا ګریډنټ باید موږ څه شاته باید وڅکو خیر په هر صورت کوم پوښتنه سبق شي کې که چېرې دا لوګو انتخاب کړو ډرپ شیډو ته راسو ډرپ شیډو کومه ده دغه ده د لاندې خوا څخه داسې یو به ډرپ شیډو هم ورته انتخاب کړو پیدر به یې ورته زیات کړو او واپسیټي کومه ده هغه ورته زیاته کړو پوزیشن بیا که یو څه لاندې کړو پوزیشن بیا هم یو څه وکړو لاندې به او دغه ابجکټونه به لا ان ګروپ کو بیا به کوم نور تغیرات پکې شته له ما تغیرات پکې شاول کوم څه سبق شي کې نو داسې لوګو جوړول لپاره دا نو تاسو ټول باید سټپ بای سټپ کار وکړئ یوازې تاسو هغه کوم ابجکټونه چې تاسو وینئ هغه ورته ورخطا کېږئ مه چې دا دونه سخت دي تاسو یو طریقه ورته جوړه کړئ د فکر څخه کار واخلئ یو طریقه ورته جوړه کړئ په مختلفو طریقو باندې تاسو کولی شئ هغه څه وکړئ بیلډ او ترتیب یې کړئ بیا داسې شکل څه به کوئ ځینې جوړوئ کوم پوښتنه سبق شي کې ورسئ هم سره